د ولایت مقام ویان قاری مستعفر ګربز د رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویل یادو کسانو د ګربز ولسوالۍ اړونده سیمه کې یو تن هیوادوال د 10 لکه پاکستاني کلدارو په مقابل کې په قتل رسولی چې د اطلاع سره سم د استخباراتو ریاست منصوبینو پر وخت او چټک اقدام په ترڅ کې د 10 لکه پاکستاني کلدارو او 1 میل کلاشینکوف سره لاس په لاس نیول شوي. څو ورځې وړاندې د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اړوند د مخکې کلي په مربوطاتو کې یو تن د غټ موټر ډیرور وژل شوی و. د استخباراتو ریاست ځواکونو کاترین لاس په لاس نیولې دي. دوی په لومړنیو اظهاراتو کې منلي چې د یو تن لخوا ورته 10 لکه کلدارې منل شوي وي تر څو دغه کس ووژني. دغه راز نوموړي زیاته کړه د اسلامي امارت کشفي او امنیتي ځواکونو هڅې دا دي څو پر وخت د ناوړه او غیر قانوني کړنو مخه ډب کړي او په دې لړ کې په جدیت او قاطعیت ګامونه اخیستل کیږي. ټولو خصمشتو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې الحمدلله زموږ امنیتي ځواکونه بیدار دي، چمتو دي تر څو د ولسونو امنیت وساتي او هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړي چې د خصمشتو امنیت اخلال کړي او جنایي جرمونو ته لاره هواره کړي. د مستعفر په خبره چې د قتل په تور نیول شویو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې منلي چې یو تن یې د 10 لکه پاکستانیو کلدارو په مقابل کې قتل کړی چې د وروستیو اجرااتو په مخه به یې دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.